كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته القرآن الكريم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن الكريم دستر او معجز قرآن کریم روانه اجباره الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. پرون سبق کې موږ دا خبره وکړه چې دا الحمدلله دا د سوره فاتحه د الحمدلله شریف دعوت د دعوی مقصد دا ده، یعنی د الحمدلله شریف د دسرت د بحث موضوع دغه الحمدلله ټکی ده، او بیا یې دغه موضوع په دلایلو پسې ثابته کړې ده. نو دلته په دغه خبره باندې ځان پوه کول چې الحمدلله له یوې خوا خو موضوعي بحث د سرت ده او دعوه د سرت ده، له بلې خوا مفسرین وایي چې په الحمدلله کې د الله جل جلاله د توحید ذکر ده، دا دعوی توحید ده. د الحمدلله ساده ترجمه لفظي ترجمه دا ده چې الحمد ټول ثنا و صفت لله خاص الله لره دي. الحمد ټول ثنا و صفت مطلب دا ده، یعنی ټول ښه صفتونه لله خاص الله لره دي. د مفسر یې هم ترجمه داسې کړې ده چې حمد الوصف بالجمیل علی جهت التفضیل، چې د یو چا د نیکی بیان وکړي. الوصف بیان د یو چا کوي بالجمیل په نیکو صفاتو، او کوي یم علی جهت التفضیل پر دغه وجه باندې چې دته بهتري ثابته یې. دا یې د مفسر ترجمه کړې ده. نو د دغه ساده ترجمې چې موږ یې بیانوو، او د دغه تفسیر چې د مفسر کړی ده دا علامه نصفي یو مفسر د دغه تفسیر د هغه ده، دا کنز الدقایق په فقه حنفي کې لیکلی ده. نو دا د احنافو د مذهب یو معتمد قابل قبول تفسیر ده، او دغه تفسیر چې کم چا لیکلی ده هغه په فقاهت کې ډېر پرمختللی عالم ده. دې ترجمه په دغو تورو کړې ده: الوصف بالجمیل علی جهت التفضیل، چې بیان د نیکی د یو چا په دای طریقې سره کوي چې د هغه فضیلت کې ثابت شي. دائما د دغې معنا راجع و د خبرې ته راځي چې الحمد یعنی ټول ښایسته صفتونه، کامل صفتونه دا لله خاص الله لره دي، بل چا کې نسته. البته دا د ټول ځای له کومه ځایه معلومیږي. علماو خبره کړې ده چې په الحمد وکې دا ال توری چې ده دا ته الف لام استغراقی
یا الف لام جنسي ویل کیږي په علمي اصطلاح. نور محمد په حاشیه د عبدالغفور کې پر دا مسله باندې ډیر لوی بحث کړی ده. هغه وایي چې دغه الف لام یا جنسي ده یا استغراقي ده. که دا الف لام جنسي سي هم که استغراقي سي هم دا عموم پایده کوي. راجع د معنا یوه دغې خبرې ته راځي چې الحمد ټول ښه صفتونه دغه السی په عربي کې مستعملیږي. زموږ په اصطلاح کې تعبیر په ټول یا په هر ځینې کیږي. الحمد هر ښه صفت، الحمد ټول ښه صفتونه، ټول و هر ټکی چې په پښتو کې راسي دا عموم پایده کوي، یو شی هم نه ځینې وځي. نو راجع یوه دغې خبرې ته د الف لام له وجې راځي چې الحمد د حمد معنا خو دا داسې حمد معنا ښه صفت، السی پر راغی عموم یې پیدا که یعنی ټول ښه صفتونه یا هر ښه صفت. دا څنګه ده؟ دا لله خاص الله ته ثابت ته بل چاته نه. دا په لله کې لام چې ده په اصطلاح د علماو کې دا لام د اختصاص ده چې تر دغه لام له مخه وي هغه د خپل مدخول خاصه ګرځوي چې حمد ښه صفت یې د الله جل جلاله خاصه وګرځاو. د خاصې معنا علما دا کوي چې ما یوجد فیه ولا یوجد فی غیره، په ده کې به وي په بل کې به نه وي. دغه ته خاصه وایي. ټول ښه صفتونه د الله خاصې دي. په الله کې سته، په بل چا کې نسته. ټول ښه صفتونه الله پورې خاص دي. ټول ښه صفتونه چې شی دي، موږ مخکې هم څه خبره پر وکړه. حیات کامله، کامل ژوند، تدبیر کامل د کائناتو، علم کامل، کامل لیدل، کامل ارویدل، کمال قدرت، ترزیق، تخلیق، احیا، اماتت، یا د الله جل جلاله نور داسې صفات. دا ټول صفات کامله دي. دا په الله جل جلاله کې سته، په بل چا کې نسته. البته په نامه صفت به په بل چا کې وي، لیکن کمال په بل چا پورې خاص نه ده. موږ کې هم ژوند سته، لیکن زموږ ژوند ناقص ده. په 24 ساعته شواروز کې 8 ساعته موږ په داسې پټو سترګو تېروو چې په جهان نه یو خبر. دا هم د مرګ ورور ده. النوم اخو الموت، خوب د مرګ ورور ده. دا د مرګ ورور خو په هر شواروز کې پر موږ میلمه کېږي. یو وخت هم بیا له 80 کلو له 80 کلو چې ډېرې هغه نو له 100 کلو وروسته هم داسې مرګ میلمه سي چې بیا بیخي راڅخه ځي نه. زموږ ژوند راڅخه واخیستل. نو زموږ ژوند ناقص ده. د الله جل جلاله ژوند کامل ده. زموږ تدابیر ناقص دي، د الله جل جلاله تدابیر کامل دي. زموږ علم ناقص ده، د الله جل جلاله علم کامل ده. داسې صفات چې یا په الله کې سته، په موږ کې نه ناقص ده، هغه نه کامل سته. لکه احیا، شي ته ژوند ورکول، شي ته مرګ ورکول، رزق شي ته ورکول، یا نور داسې صفات. ډېر صفات فعلیه د الله جل جلاله په الله پورې خاص دي. په موږ کې نه حقیقتا سته، نه مجازا سته. بعضې صفات که په نامه په موږ کې وي، د هغو هم کمال نسته. نو دا څه صفات چې دي به طرز کمال دا الله جل جلاله پورې خاص دي. په هېڅ مخلوق کې بل نسته. نه په ملک کې دا صفتونه سته علی وجه الکمال، نه په پیري کې سته، نه په انسانانو انبیاو کې سته، نه په اولیاو کې سته. له الله ما سوا په هېچ چا کې نسته. نه په اسمان کې سته، نه په ستورو کې سته، نه په لمر کې سته، نه په اور کې سته، نه په سپوږمۍ کې، په هېڅ شي کې نسته. چې کله دغه جمله په دغه عنوان باندې تا زړه ومنله چې الحمد ټول صفات کامله لله خاص الله جل جلاله لره، چې دغه جمله دې تسلیم کړه، دا خبره ځینې راووته چې لا اله الا الله. نو معبود هم نسته له الله ما سوا، بل معبود نو نسته. ځکه معبود هغه څوک ګرځي چې ته د هغه په مخ کې عبادت چې شی ده. عبادت اظهار د کمال عجز ده د یو چا په مخ کې. نو د هغه چا په مخ کې به ته کمال عجز ظاهروې چې هغه کامل وپېژنې. چې کامل نه وپېژنې دی تر تا په وخوایي، ته تر ده په وخوایې، نو بیا ولې عجز ورته ښکاروې؟ له الله ما سوا که ملایکه دي دا عجز دي، انبیا عجز دي،
پیریانان عاجز دي، لمر و سپمري و ستوري و اور داسې د مشرکان و معبودان دي، دا خو بیخي جمادات دي، هېڅ شی هم نشته پکښې. دا ټول عجز مخلوق ده. عجز مخلوق د فطرت په تقاضا، د عقل په تقاضا قابل د دغه نه دستي عبادت وکړي. دا سیده څه ناڅه د یو چا تعظیم به په داسې طریقې باندې کېږي چې هغه الله جل جلاله ته ډېر نږدې وي. نو د هغه تعظیم موږ کوو په دغه وجه چې الله جل جلاله ته نږدې ده. مقصود بالذات الله ده. د دغه بنده چې الله ته نږدې ده، د ده تعظیم موږ د دې دپاره کوو چې الله په خوشحاله کوو. دی مقصود بالذات نه ده. لکه د انبیاو تعظیم موږ کوو، د ملایکو کوو، د علماو کوو، د استادانو کوو. دا ټول په دې وجه کوو چې دا الله ته وسیله دي زموږ دپاره. اصلي مقصود بالذات الله ده. اصلي لایق د تعظیم الله ده، لایق د عبادت الله ده. بل لایق بیخي سته نه، ځکه په بل چا کې کمال نسته، نور ټول عجز دي. له دغه الحمدلله له دغې جملې له معنا څخه چې هغه ساده لفظي معنا راواخي، بیا تعریف د علماو راواخي، بیا خلاصه د تعریف راواخي، دغې خبرې چې راجع کېږي چې صفاتو کامله و والا له الله ما سوا بل څوک نسته، مستحق د عبادت هم له الله ما سوا بل څوک نسته. ځکه د عبادت معنا دا د اظهار د کمال عجز په مخ د یو چا کې. اظهار د کمال عجز سړی هلته کوي چې دی تر ځان لوړ وبولي، چې دی دغه یې وبولي لکه ته نو یې څه کوې، بالا خو څه نه ځینې حاصلېږي. او دغه عجز چې څه نه حاصلېږي دا عجز انبیاو هم په خپل وخت کې ښکاره کړی دی. نبي علیه صلات وسلام خلکو ته وویل چې زما سره علم غیب نسته او خزانې هم نه دي رامعلومې. که چیرې ما ته خزانې معلومې وای، ما پټ پټ شیان لیدای، پخوا چې خلکو پټې کړي دي هغه روپۍ مې لیدای، لاستکثرت من الخیر. روپۍ نو بیا چا ته خوند نه ورکوي، خو ما به هم راوړې وای. لیکن ما ته د دغو شیانو علم نسته، زه په هېڅ شي نه یم خبر. لکه دا تی دغه یم، لوږه په راځي، تنده په راځي، خوب راځي، ناجوړي راځي، ستړیا راځي. فقط امتیاز مې له تی دا ده چې الله جل جلاله ما ته وحي کوي، په هغه تی خبروم. نو داسې دغه امتیاز الله جل جلاله انبیاو ته ورکړی د دا نوم معمولي امتیاز نه ده. د دغه امتیاز په وجه نو د انبیاو درجې په انسانیت کې بیخي ډېرې لوړې سوي دي، خو لیکن د الله تر الوهیت راکښته دي، ډېر بیخي داسې یو نسبت لا نه اخیستل کېږي. د الحمدلله د معنا رجع و ده ته راله. اهل تفسیر دا خبره کوي چې الحمدلله معنا لا اله الا الله، نسته معبود مگر یو الله ده. اور معبود نسی کېدلی، ستوري معبود نسی کېدلی، ملائکه معبود نسی کېدلی، انبیا معبود نسی کېدلی، اولیا معبود نسی کېدلی، جمادات نور معبود نسی کېدلی. معبود چې ته عبادت کوي هغه یو الله ده. دا عین د لا اله الا الله معنا هم ده، د الحمدلله معنا هم ده. دلته په خپله په الحمدلله جمله کې د دغې مسلې دلیل، د دا دعوې دلیل په دعوه کې نغښتی دی. په خپله د دغو ټکیو له معنا څخه د دغې خبرې دلیل هم ثابتېږي. الحمد ټول صفات کامله لله علا لره دي. الله څه معنا له مخه یې موږ ترجمه وکړه، ذات واجب الوجود مستجمع لجمیع صفات الکمال. ټول صفات کمالیه کې جمع دي. انو چې جمع دي خو فطري ته ورته مجبور یې چې باید د بل چا عبادت ونه کړي. نور ټول ناقص مخلوق ده. ناقص نو بیا څه کوي؟ ستا فطرت فیصله وکړه، بل دلیل ته حاجت لا نسته. خو بیا هم کله چې استعدادونه فرق لري، ذهنونه فرق لري، قابلیتونه فرق لري، نو الله جل جلاله د دغې دعوې د اثبات دپاره په دغه قدر جمله کفایت نه وکوي، نور دلایل هم نقل کړو. اول له دلایلو د دغې خبرې چې خاص الله جل جلاله لایق د عبادت، لا اله الا الله د الحمدلله معنا راووت. ولی معبود نسته بلکې خاص الله ده. اول دلیل دا ده چې رب العالمین. لدی واجه الله جل جلاله داسې ذات ده چې د دې ټول نظام کائنات تربیت و پالنه الله کوي. څنګه تربیت کوي الله؟ یوه مسله خو دا ده چې عالمین په علمي اصطلاح جمع ده، جمع د عالم ده. د عالم معنا دا د معنا ما یعلم منه الشی، چې بل شی ځینې معلومیږي پر شی علامه وي.
عالم ته عالم وایي ځکه د الله جل جلاله پر وجود و، پر توحید و، پر کمالی صفاتو علامه ده، دلیل ده. د الله پر وجود دلیل ده، د الله پر صفاتو کامله و دلیل ده، د الله پر توحید دلیل ده. د دې وجه عالم ورته وایي. بیا یې عالمین جمع کوي، د دې دپاره یې جمع کوي چې په هر شي کې دغه نه دلائل د الله جل جلاله د وجود و، د توحید و، د الله جل جلاله د صفاتو کامله و په هر نوع کې، په هر قسم کې دونه شته چې هغه لا تعد لا تحصا دي. که د انسان خپل جوړښت راواخلې دغه نه دلائل د الله جل جلاله د وجود به کې وویني چې پر ستړی به شي. که د اسمان جوړښت راواخلې په دغه نقشه ده، که د مځکې جوړښت راواخلې په دغه نقشه ده، که نباتات واښه و درختې وګوري په دغه نقشه دي، که خزندې و حیوانات وګوري په دغه نقشه دي، که د په پیریانانو پر ملایکو څه علم راغی په دغه نقشه دي. نو دا هر یو شی داسې معلومیږي لکه چې دا ځان ته عالم ده. انسان ځان ته عالم ده، پیری ځان ته عالم ده. له دې وجې چې ندرتونه دونه پکښې دي لکه په ټول کرایي کائنات کې. اسمانونه ځان ته عالم ده، مځکه ځان ته عالم ده، واښه ځان ته عالم دي، خزندې ځان ته عالم دي. نو دا ټول چې یو یو سره عالم عالم ګرځی، جمع ځینې جوړ سو، عالمین سو. یعنی ترجمه یې داسې کیږي چې رب العالمین دی تربیت کوونکی د ټولو انواعو و اقسامو د عالم ده. د عالم د هر قسم تربیت او پالنه الله کوي. رب العالمین د رب څه معنا ده؟ د عالم معنا خو مو وکړه. رب چې دغه چاته ویل کیږي چې د یو شي تربیت و پالنه په تدریجي ډول کوي چې څو یې کمال ته ورسوي. رب دغه ته ویل کیږي چې په درجه درجه په سوکه سوکه د یو شي روزنه کوي چې کمال کې ورسوي. یو سړي و نیال کښېښوی، بله ورځ یې اوبه ورکړې، بله ورځ یې مځکه ورته مړه کړه، بله ورځ یې انبار ورته راوړ، بله ورځ یې پوجي ور وکړه، بله ورځ درخته جوړه سوه، میوه یې وکړه. دغه سړي تربیت ته دا درخت یې وکړي، دا د درخت رب بلل کېږي. نو رب داسې ذات ته چې رب د عالمینو د هر شي په تدریج سره تربیت و پالنه کوي چې څو یې کمال ته ورسوي. انسان یې اول وار په خپل مخزن کې صرف هغه ماده د نطفې په وینه ور بدله کړه، بیا یې وینه په غوښه بدله کړه، بیا چې انسان اول وار جوړیږي د مار په شکل جوړیږي اوږد، بیا د انسان لاسونه و پښې په دا اوږده بدن کې راوځي، بیا لکه ادار چارپای جوړیږي، او بیا له هغه وروسته لکۍ پرې کېږي، د انسان د لاسو یو شکل راځي، د پښو بل شکل راځي، انسان جوړیږي. او بیا څه وخت په خپل مخزن کې په ژوند کې تیروي، بیا دنیا ته راوځي. دنیا ته په دې حال کې راووتی چې نه په څه پوهېدی، نه خبر کولی سئ، نه غږېدی سئ، نه شی سم لیدی سئ، نه پورته کېدی سئ، نه ښورېدی سئ. الله جل جلاله یې په تربیت پیل وکړي. ګوره موږ له تربیت عاجز وو. دغه هلک چې دا نن پیدا سوی ده، یا دغه نجلۍ چې دا نن پیدا سوې ده، دا نه ډوډۍ خوړی سئ، نه اوبه څښلی سئ، نه سوزي خوړی سئ، نه لوبیا خوړی سئ، نه نخود خوړی سئ. دا به اوس موږ په څه شي روزله؟ الله جل جلاله د تربیت داسې نظام ورته جوړ کوي چې له کمې خزانې دا راغلی ده، دا کوچنی له هغه ځایه چینې د غذا ورته حواله کړې. په هغه دنیا کې د دې غذا جوړیږي چې له کمې دنیا دا راغلی ده، ځکه له هغې دنیا سره د دې اوس الفت ده. غذا له هغه ځایه راځي، حواله ده. سوکه په دغه باندې سوکه تربیه کیږي. بله ورځ یو اتام خوړلی، د وریځو یو دانه خوړلې، سوکه یې الله غذا بدلوي. په 2 کاله کې دننه یا په 2.5 کاله کې د دې غذا له په یو مطلق و ډوډۍ و غوښو و دغو ته بدله شي. بیا هغه خوري، بیا سوکه یې په بدن کې قوت راځي، شا پر تختق پروتي، راواوړي، راکښیني، ولاړ سي، رئیسي، لوی سي، خبرې شروع کی، سترګې د لیدلو کار ورکي، غوږونه یې د اورېدلو کار ورکي، ژبه یې د ویلو کار ورکي. سوکه په تدریج پسې لویږي، لږ له بدهیاتو څخه نظریات فهموي، اخر ځوان شي. الله جل جلاله وایي فاذا هو خصیم مبین.
داسې یو تکړه شی ځینې جوړ سي چې د دفاع کوونکی وي له ځانه چې دا کار دې ولې وکړئ 200 پلمې درته کوي چې دا مې هیر و په خطا مې له لاسه ولوېدی هسې وسو دا وسو دا وسو ګوره دغسې خشم مبین ځینې جوړ سي دا په هېڅ نه پیدا دغسې په تدریجي شکل الله د انسان تربیت وکړي انسان یې رالوی کړي انسان یې کمال ته ورسوي انسان که چیرې خپل ځان ضایع نه کړي دا خو بیا د انسان تاوان ده چې الله جل جلاله یې کمالاتو ته برابر کړي بیا دی په خپله دا خپل استعداد و قابلیت ضایع کړي که چیرې دغه انسان دا خپل قابلیت ضایع نه کړي له دغه انسان څخه داسې یو انسان جوړیږي چې تر ملایکه و فضیلت پیدا کولی شي داسې یو انسان ځینې جوړیږي داسې انسان ځینې جوړیږي چې الله دنیا ته بشارات و زیري ورته رالیږي دغه اوس 1400 کاله له نبوته څخه تیر سوي دي وسم الله جل جلاله په دغو ټولنو کې خلکو ته د خپلې رضا زیري رالیږي وزموږ خو خیال دا ده چې اوس خو انبیا نست زیري د چا په وسیله راځي زیري وسم د نبوت په وسیله د قرآن په وسیله را روان دي الله جل جلاله وایي سوره توبه کې آیات والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه د دې آیات کریمه ترجمه ده یو جماعت د صحابه و چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په تربیت کې د دوی روزنه شوې ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام یې لیدلی ده پر هغه ایمان راوړی ده ابیانو یا لږ ورسره اوسېدلي یا ډېر دغه د صحابهو جماعت په 2 جماعته کې تقسیمیږي یو جماعت د مهاجرو ده چې له مکې مکرمې یا د عربو له نورو خطو څخه د نبي علیه الصلاة والسلام په شاوخوا کې په مدینه منوره کې جمع کېدو د مدینې منورې اصلي اوسېدونکي نه وو ایمان بې راوړ رابلو دلته به د نبي علیه الصلاة والسلام په جوار کې اوسېدو ډېرې د مکې مکرمې وو خو د نورو ځایو دا مهاجر دي یو جماعت بیا انصار دي انصار د مدینې منورې خلک دي د دغو خلکو کومک یې وکړئ انصار چې دي معنا نصرت کوونکي خلک کومک کوونکي خلک د دغو خلکو کومک یې وکړئ د خلکو ته ځای ورکړئ د خلکو ته د ډوډۍ بندوبست کاوه د خلکو ته د اوسېدلې بندوبست کاوه د دا خلکو مشقتونه تکالیف یې بارول دا بیا انصار دي د مهاجرو د انصارو په رابطه باندې الله جل جلاله مطلقه فیصله کړې ده د رضا والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار قاضي ثناءالله پانیپتي د دغه آیات کریمه وجوهات ډېر نقل کړي دي اخري فیصله د قاضي دا ده هغه وایي چې له ده څخه ټول صحابه مراد دي دغه سابقون اولون له مهاجرو له انصارو د دغو په شان کې فیصله د الله مطلقه ده چې رضي الله عنهم ورضوا عنه هیڅ شرط یې نه ده لګولی الله له ده خلکو راضي ده دوی له الله راضي دي بس دا فیصله مطلقه ده البته د صحابه له جماعت راورسته تر نن تاریخه دا بشارت جاری ده دا زیری جاری ده خو شرط ورسره لګېدلی دی که د هغه شرط پر ځای کوي تا تم دا بشارت عام ده والذین اتبعوهم باحسان دریم جماعت هغه ده چې اتباع د مهاجرو و انصارو یې په نیکي کې وکړه دغه مسله ته قیامت عامه ده په نن 1400 کاله بعد کې که ته د مهاجرو و انصارو تاریخ وګورې د هغو اتباع په نیکي کې وکړي چې هغو څنګه د نبي علیه الصلاة والسلام د سنتو قدر کاوه هغو څنګه د الله د قرآن قدر کاوه هغو څنګه د الله د دین قدر کاوه هغه ډول قدر ته وکړي هغه ډول په ځان کې هغه خصلتونه راولي ته هم په دې بشارت کې راځې ځکه خو شرط یې پر ځای کوي الله وایي دریم جماعت والذین هغه کسان دي اتبعوهم چې اتباع د صحابه یې کړې ده باحسان په نیکي نو بیا دا درې جماعت وروستې دا خبره کړې ده چې رضي الله عنهم ورضوا عنه الله له دوی راضي ده دوی له الله راضي دي الله د رضا فیصله اوس هم له موږ سره کوي داسې فیصله چې زما سل په سل کې دا یقین سي چې زه د صحابه و د جماعت پر نقش قدم ولاړم زه بالکل د قرآن له نګاه څخه دا فیصله کولی شی چې الله نور له ما راضي دی او دغه خبره چې یو سړی نن داسې زندګي د طاعاتو په لحاظ خپله کړي
دغه نه محنت و مشقت په عباداتو کې یوسي لکه صحابه وسي وړ. دا وسم کېدلی شي. د دې دوه دلیله دي. یو دلیل د دې خبرې دا ده چې کله استعدادونه و قابلیتونه د انسانانو بدلیدو الله جل جلاله دین بدلاوه. الله جل جلاله ولې د نوح علیه السلام دین بدل کړي د هود علیه السلام په دین، هغه یې بدل کړي د صالح علیه السلام په دین، هغه یې بدل کړي د ابراهیم علیه السلام په دین، هغه یې بدل کړي د موسی علیه السلام په دین، هغه یې بدل کړي د عیسی علیه السلام په دین، هغه یې بدل کړي د نبی علیه السلام په دین. دې بدلیدو ته ضرورت شي، ضرورت دي تداو. الله جل جلاله حکیم ذات د خپل حکمت پر مقتضا استعدادونه و قابلیتونه بدلیدو الله دین ورسره بدلاو. ځکه که قابلیت یو رقم وي بوج بل رقم وي، دا د حکمت تقاضا نه ده. د یو سړي برداشت کم وي ته ډیر ثقل دروند شی پر بار کې، دا د حکمت تقاضا نه ده. په دغه نه انداز به مکلفه یې چې د برداشت وي. الله جل جلاله ته قابلیتونه معلومېدو چې قابلیتونه بدلیدو، الله جل جلاله دین بدلاو. چې کله نبی علیه الصلاة وسلام الله په نبوت راولېږی، الله ته د خپل الوهیت په مقتضا دا معلومه سوه چې نور به د انسانیت استعداد ته قیامت پر دغه حال، نو ځکه دا دین دائم پرېښوی. که چیرې قابلیت او استعداد د صحابه و زیات یې زموږ کم یي او دین الله هغه دین رسه غواړي چې له صحابه ویې غوښتی، نو دا خو بیا د حکمت تقاضا نه ده. نو له دې څخه دا معلومه سوه چې زموږ د قابلیت و د صحابه و د قابلیت فرق نسته. البته یوه خبره سته، هغه خبره په موږ کې نشي راتلی. د هغې خبرې په وجه صحابه و دونه فوقیت حاصل کړی ده چې یو صحابي چې په یوه مجلس کې 15 دقیقې له نبي علیه السلام سره کښېنستلی ده، د هغه صحابي راورسته چې ته اخرته دا د ټول امت په ذلت سره یو ځای کې د هغه صحابي ځای ته نشي رسېدی. دا ولې؟ دا دغه د نبي علیه السلام د ملاقات خصوصیت، هغه خصوصیت موږ نسو پیدا کولی. کوم څه چې د نبي علیه الصلاة وسلام په ملاقات صحابه ورته پیدا کېدو، هغه موږ نسو پیدا کولی. د نبي علیه الصلاة وسلام د ملاقات داسې تاثیر و چې یو صحابي به اول وار نبي علیه الصلاة وسلام ته د تلقیني کلمې دپاره کښېنستی چې زه اسلام راوړم، ما ته کلمه راوړه. نبی علیه الصلاة وسلام به دته وویل چې ووایه لا اله الا الله محمد رسول الله. سړي به دا کلمه وویله د زړه له اخلاص. د دغه سړي هغه قلبي د زړه نورانیت په دغه حال کې الله ورکاوه. زړه کې بین دغه نورانیت راغی چې پرون ما خبره درته وکړه چې زړه کې هر څه واضح سو. هغه معانی چې منفور وي هغه هم په زړه کې د زړه په آینه کې ورته ښکاره سو، هغه معانی چې مرغوب وي هغه هم ورته ښکاره سو. یعنې صحابه ټول بتمامهم ولیان. د ولی دغه مقام ده چې زړه کې یې داسې نور راسي چې مرغوب و منفور شیان پې سره وپېژني. دا د ولی مقام ده. دا د ټولو صحابهو دا مقام و. موږ ته که چیرې دا مقام حاصلېدی په ډېر ریاضت و، په ډېر تکلیف ورته حاصلېږي. هغو ته دا بې قیمته حاصل و. نور چې څه ریاضات دوی کول هغه د دوی سرباری و چې موږ کوشش وکړو د دوی اولې درجې ته ځان رسولی سه، یا نور د دوی زیادت هغه ته ځان رسولی. دا خو د صحابه و حال و چې قابلیت و استعداد په ریاضت و په زهد کې یو رقم دي، خو هغه فضیلت یې له موږ سره نسته. او بله مسله دا د یو حدیث راځي، بخاري شریف دا حدیث نقل کړی دی. نبی علیه الصلاة وسلام وایي زما امت چې ده لکه باران دی ده، وایي دا یې نه ده معلومه چې اول به ډېر خیر وي که بیا اخر ډېر خیر وي. وایي زما امت د باران مثال لري، دا یې نه ده معلومه چې اول کې به خیر وي که په اخر کې. باران کله اول وار نقصان جوړ کړي، اول وار داسې غټه غټه ژلۍ راسي، وروسته بیا ژلۍ سره میده سي باران سي، اخر یې ګټه وکړي. کله اول وار ښه باران سي مځکه سره لنده کړي، اخر سیلاب ځینې جوړ سي، ټول کښتونه یوسي. نو نبی علیه الصلاة والسلام وایي د دې امت ته نه ده معلومه چې خیر اول ده که اخر ده. د هغه عیني دا معنا ده چې د دغه امت په اخر کې به داسې خلک راسي چې د ریاضت و د زهد په اعتبار به تر صحابه و لوړ ولاړ سي. یو خو هغه مقام ده، له مقام سره خو مقابله نشي کېدلی، او زهد و تقوا په دغه انداز باندې کېدلی شي لکه صحابه وسي کوله. ځکه دا د نبی علیه الصلاة والسلام خپله پیشنګویي ده، دا د نبی علیه الصلاة والسلام خپل بشارت.
نو چې کله ته په زهد و په تقوا کې په دیانت کې ځان داسې جوړولی سای لکه یو صحابي کله انصارو له جماعتي کله مهاجرو له هغه سره علی الاطلاق دغه فیصله سوې ده چې الله له دوی راضي ده دوی له الله راضي له تا سره په دغه شرط ته چې تا هر وخت ځان جوړ کړي مقصد مې دا و چې زموږ تربیت یې وکئ دغسې انداز کې موږ ورسولو که چیرې اوس موږ راولاړ سو دا خپل قابلیت و استعداد پر کار واچوو موږ دقه سعادت په برخه کولی سئ چې د الله جل جلاله د رضا زیری په ژوند کې پیدا کړو دا موږ کولی الله موږ ګوره له هغه نقصانه چې عدالت وار له واره د مور څخه موږ را پیدا سو سترګې م پټې وې خوله م وازه نیولې وه له هغه څخه یې دغه کمال ته راورسولو چې نن الله په موږ کې بالقوه دونه استعداد پیدا کوي چې موږ دغه مقام ته که چا ځان رساوه او بلکې ډېر دغه خلک دي چې ځانونه یې رسولي دي هغه مقام ته دا د الله تربیت ته په انسانیت کې الله جل جلاله داسې تدریجي تربیت وکړي الحمدلله رب العالمین تربیت کوونکی د عالمینو د په عالمینو کې انسان د انسان دغه تربیت کړی دی اوس دغه تربیت ته چې ته وګورې کافر ته چې ووایې چې ته د مور په نس کې په خپل مخزن کې چا جوړ کړي هغه به وایي الله جوړ کړي دنیا ته چا راویستي هغه وایي الله راویسته د مور له ځیګر څخه پوی چا درته حواله کړي هغه وایي الله راته حواله کړي سوکه چې لویېدې دا تر اوسه وسې د طیاره جوړه کړه دغه کمال چا درکړي ټلیفون دې جوړ کړي انټرنیټ و فیسبوک دې فعال کړو دغه چا کړي وایي الله کړه اشه نو بیا د بل چا ضرورت ته چی شته بیا نو یا غوایي ته سجدې کوي په هندوستان کې خلک د غوایي ته سجدې کوي څوک ورته سجدې کوي څوک مړي و قبرو ته سجدې کوي د دې ضرورت شي هغه مړ د په خپله هېڅ نه د خبر پر اوسه نه بل کال مړ شوی د تکړه تپر کېږي دغه ژوندي ذات ته متوجه سه چې همیشه ژوندی د مرګ نه پرځي دغه کامل ذات ته متوجه سه رب العالمین ستا تربیت یې کړی دی بلکې ستا تربیت خو پرېږده موسی علیه السلام و هارون علیه السلام چې رالو و فرعون زیاتې ورته ویل چې ته زموږ د رب ربوبیت تسلیم که ایمان راوړه زموږ پیغمبري ومنه او له موږ سره دا بني اسرائیل پرېږده چې ولاړ سئ خپل د پلار د نیکه وطن ته سوره طه کې دا خبره راځي نو فرعون ورته ویل فمن ربکما یا موسی ستی رب بیا څوک د رب خو زه یم د دې په دا مصر کې دا اوبه ور تقسیموم د سرې میاشتې شیان خلکو ته ورکوم چې یو ځای زلزله وسي هلته روپۍ ورکوم کومکونه ورلېږم چې یو ځای دغه نو دا کار خو زه کوم بل رب بیا چیرې دی تربیت خو دلې زه کوم د خدا دعوه کړې وه چې انا ربکم الاعلی تر ما لوی رب البل نسته نو دا خبره بده پر ولګېده چې دی ول ته تر خپل ربوبیت تېر شه زموږ رب ومنه دی ول په من ربکما یا موسی علیه السلام چې خبر وکړي ستی خو دوه نفر راغلي از خیر خبره به یو کوي ستی رب بیا څوک دی موسی علیه السلام دته جواب ورکوي وایي ربنا الذي اعطى كل شیء خلقه ثم هداه زموږ رب دا زموږ رب الذي هغه ذات ته اعطى كل شیء خلقه چې هر شي ته وجود ورکړی دی ته خو وجود نه سای ورکولی دغه چې پیدا سي رالوی سي بیا ته یې څه ډوډۍ ورکوې دغه تربیت نشي او اعطوا كل شيء خلقه یوازې د انسانیت نه دا ټولو شیانو تخلیق الله کړی د مرغان الله پیدا کړي دي حیوانات الله پیدا کړي دي خزندې الله پیدا کړي دي مځکه الله پیدا کړې ده اسمان الله پیدا کړی ده حیوانات یاغي لیوان ګیدړان دا ټول الله پیدا کړي دي او یوازې دا نه چې الله پیدا کړو زیاتې نو بالا کار نه په لري ثم هدا ثم پس لدې هدا الله هدایت مو هر یوه ته وکړي هر یوه ته خپله زندګي وشو دلته یو علمي اصطلاح ده له تخلیقه وروسته موسی علیه السلام په دې ځای کې کلمه د ثم مستعمله کړه په هدا یې نه ووایو ثم تراخي یعنې د یو کار و د بل کار تر مابین فاصله ډېروي دغه مخلوق چې ده دغه ته هدایت کول ګرانه مسله ده چې دا مخلوق پیدا سي ښه انسان خو به بوځي پوهنتون ته مکتب ته به واچوي مدرسې ته به واچوي یو رقم به پوه کړي مرغه څنګه پوه کوي خر څنګه پوه کوي غویی څنګه پوه کوي چغال و ګیدړه څنګه پوه کوي دا خو نه مدرسه ورته جوړیږي نه مکتب ورته جوړیږي نه پوهنتون ورته جوړیږي په دغو څه کوي د دغه شیانو دپاره د خپله زندګي باندې پوه کول
دا له ذهنه څخه ډېره لرې ده، لیکن الله دا کار کړی ده. الله داسې کار کوي. دا شیان الله دونه پوه کړي دي، ما و تا د غیب پوه نه یو. په اندونیزیا کې چې بحري توپان راتای خلک نه سو په خلک کې غرق سو. پلان یو شوا روز له مخه لازنې وواتو، یو فلم نه ده کې غرق سو، یو شوا روز مخکې د توپان نه ځان ویست. او دا موږ خپله لیدلي دي چې یو سیلاب راځي ارغنداو کې موږ وخت تېر کړی درونی اوبه به وي چنګښ وي، چنګاښان به ځینې راواتو. 4 ساعته 5 ساعته وروسته به سیلاب راغی، موږ نه پوهېدو. چنګښ پوهېده دلته چې دلته نور خطر ده، ځان به ویستی وچت. اشه دا په کوم پوهنتون کې وروزل سو دا چنګښ؟ دا پیل چیرې وروزل سي؟ وره دا د الله شان ده. ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هداه. ډېر بهترین جواب موسی علیه السلام ورکړ. رب هغه ذات ته چې هر شی پیدا کړی د بیا یې پوه کړی یم. د چرګې هګۍ چې چرګه تر خپل ځان لاندې کوي، چرګه په دې پوهېږي چې دغه هګۍ به تر ډېره وخته زه تودې ساتم، که سړې شوې بیا خرابېږي. دا په چرګه پوهېږي. دا چرګه چا پوه کړه چې دا به تودې ساتي؟ دغه چې اوس دغه ماشیني چیان دي، دغه درس له چرګې ووایو. اوس یې د ماشین په ذریعت 20 شپې تودې وساتي، اړی یې یم اړی یې کرار چې شی ځینې پیدا شي. چرګې ته دا معلومه ده چې 20 شپې به دغه هګۍ زه تودې ساتم، سړوالي ته به نه ورکوم. او چرګه په دې باندې پوهېږي په دغه خپل محیط کې چې دا چیچان باسي دلته ګند نه پرېږدي، چې هغه د دې یو کومه تقاضا د خوړلو یې ډېره اوچته راولاړه سي، لرې ولاړه سي، هلته خپل ضرورت ادا کړي. ځکه دلته خو چې دا ضرورت ادا کوي دا ځای ګند جوړېږي، دا ځای صفا ساتي. ګوره دا چرګه ده چې موږ دغو نه پوه وایي لکه چرګې لره به مرمان نه وایي. بیا 20 شپې دا دغه وساتي، په دې پوه ده چې د هګۍ چې پر یوه طرف یې چیچی نه کې راځي، هره یوه جلا جلا ور معلومه یې، یار یوه په مچوکه واړوي 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 پر بل مخې کې، بیا بله واړوي بیا بله واړوي، ټولې دې ته وخت معلوم ده چې څو واره یې دا اړوي. دا د چرګې درس ده. الله جل جلاله داسې مربي ذات ده. ته پوه کولی سه؟ یو ساینس والا دا چرګ پوه کولی سه؟ یو ولي دا چرګ ته ښوونه کولی سه؟ پیری یې ورښووی سئ؟ دا تر وس ډېره خبره ده. دا یوازې د الله شان ده او دا د الله کمال ده. الله جل جلاله د زبردسته کمال خاوند. بیا دا خو پرېږده، چرګه خو لا بیا هم په دنیا کې ګرځي، وځي ننوځي. په دغه بنده خزانه کې چی جوړ سئ؟ نو والله اعلم چې ته څنګه جوړ سوې، هلته څه وخت ژوندی سوې؟ دا خو نو الله ته معلوم وي چې کوم وخت د یو څه غټ سي، دغه بنده کلا پر تنګه سي. بیا د تعالی دغسې یو تعلیم ورکوي چې نوره سوکا سوکا دغه هګۍ په مچوکه ووه، دا متیږي پراخې دنیا ته ووځه. دغه هګۍ چې ده دا په خپله چیچی متوي، چرګه یې نه متوي. سوکا سوکا یې په مچوکه وي کرار یې ماتوي. اوس تا ته دا څه معلومه ده که دا لکه دغه د یاجوج و ماجوج بند ونه وي، له سر یې سری کېږي نه. ته څه په خبرې دا دونه کوچنی ځای ده چې 5 مچوکې یې 7 مچوکه مې تر وځي. دا خو دنیا نه ده لیدلې. دا درس چا ورکوي؟ زموږ وروستی داسې الله ده، داسې بهترین ذات ده، داسې د کمالاتو خاوند ده چې چا یې په هګۍ کې دننه پوه کوي چې نور دغه کلام ماته کړه، پراخې دنیا ته ووځه. بیا چې دی دنیا ته راووتی، په دې کور کې 14 تورې چرګې دي، د ده مور هم توره چرګه ده. دی په دا خپله مور پسې ته څه په دې پوه شوې چې دا زما هګۍ دغې توده کړې ده. په چرګ نه پسې کېږي، په بل حیوان تر سخوندر نه لاندې کېږي، تر غوا نه لاندې کېږي، په دغه چرګه پسې. چرګ هم په خپله داسې چالاکه ده، که د دغې چرګې و دا 14 شانو ته بیاباني راغی، هغه په مچوکه وي، هغه ځینې پسې اخلي. ستا پردیه، ستا تربیت پر ما نه ده راغلی، ما چې دا خواري ورسره کښلي چې زه دغه تربیت څه کوم. ګوره دا د الله شان ده، دا د الله عظمت، دا د الله جل جلاله لویي ده. تفسیر الجواهر علامه طنطاوي جوهري لیکلی ده.
هغه د یو خزندې قصه راخیستې ده، داسې د لاسکوپ په نامه که څنګه که د کلاسکوپ په نامه داسې یو نوم یې ده، نو ده یا بیان کړی ده، موږ خو نه ده لیدلی. هغه وایي دا داسې یو حیوان ده، خزنده ده که مرغه ده نه یم خبر. داسې کم وخت د ده په هغه خپل مخزن و په خپل کور کې د ده اولاد پیدا سي، دی دستي مري حتما. بیا نو چې دی چیرې هغه کور جوړ کړي هلته د اولاد دپاره چې دلته به د ده اولاد پیدا کېږي. دی چې دا د ده اولاد خود کفا کېږي، خو نو کوشنی یې خامخه د هغه چې څونه ضروریات د اوبو د غذا دي دا ټول ورسره یو ځای کوي د اولاد تر پیدا کېدلو مخکې. هغه د هلته د هغه په شاوخوا کې کښېږدي و دی په دې څه خبر ده چې زه مرم او بیا دغو شیانو ته ضرورت شته. دا ورته کښېږدي او ورته برابر کړي چې اولاد پیدا شي، دی مړ شي، هغه تر هغو له دغه شي دغه اخلي کار اخلي څو هغه لوی شي خود کېږي. دا د الله شیان ده. په دې مرغانو کې داسې مرغان سته، ما خپله لیدلي دي، داسې مرغان سته پاخه کورونه جوړوي. موږ چې کوشنیان و هلکان و دا پیدا کړو په غرو کې یې جوړوي، په داسې ځای کې چې ډېر په تکلیف سره یې ورتلي، بیا هم په ډبرو نه سای ماتولی. دا د غره د ونې زاولې له خټې سره ګډوي، له دغه څخه یو داسې ماده جوړېږي چې هغه ډېره ټینګه وي، د دغې کور جوړ کړي. دا بیا چې هر څو له دې خوا په ډبرو ولې نه خرابېږي، جوړوي هم داسې ځای چې انسان چندان نشي ورته برابرېدی، پوخ کور جوړوي. داسې مرغان سته د خپل کور چې دا دی هګۍ اچوي دلته چیچان باسي، هغه دونه ضعیف جوړوي چې له کښې نه لیدل کېږي، فقط 3-4 لس د خاشې سره کښېږدي چې هسې هګۍ پورته کېږي. ولې که دغسې کې غټه جوړه کړي بیا یې خلک ویني بیا یې ورخرابوي. د دې مرغانو قسم یا مطلب د خزندو قسم یا د میږیانو کار یا د مچیو کار یا د بل شي کار دغې نتیجې ته سړی رسوي چې دا رب العالمین ټکی د زړه تسلیم کړي چې بېشکه الله داسې ذات ته چې رب د عالمینو ته. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.